څه خوښ یم چې زه بېرته افغانستان ته راغلی یم او دغلته د ملي لوبغاړو لوبه دلته ګورو او بیا دا څومره غټه خوشبختي ده چې د دې ملي لوبغاړو په لوبو باندې د تبصرې عزت موږ ته الله رابخلی ده. نو واقعا چې یو ډېره خوندوره تجربه ده، ډېر خوښ یم. او شپږیزه خو موږ تاسو ته معلومه ده چې د دې شپږیزې څخه موږ پیاوړي لوبغاړي پیدا کړي دي د ملي لوبډلې لپاره. نو زه دې ته ډېر په مثبت شکل باندې ګورم. زه هیله لرم چې دلته ځوانان دغسې سترو لوبغاړو سره یو ځای د لوبې فرصت لاسته راوړي او د دوی څه زده کړه وکړي. څنګه چې شاپور صدران د پیل په مراسمو کې دې ته اشاره وکړه او ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې دغه با تجربه او سینیر لوبغاړو سره یو ځای د دې لوبې فرصت نه اعظمي ګټه واخلئ او انشاءالله د دغه زده کړو څخه تاسو ځان ملي لوبډلې ته رامخته کړي. خو یوه ځانګړې برخه یې مینوال دي. که مینوال الله دې نه کوي نه وي نو زه فکر نه کوم چې کرکټ به وي. نو دا خو د مینوالو له برکته ده چې لوبه کې خوند لا هم زیاتیږي او څومره چې ډېر مینوال راسي او زه سپارښتنه کوم چې راسئ د نږدې نه خپل لوبغاړي وګورئ او تشویق یې کړئ او هومره یو ښه ماحول او محیط دغلته جوړېږي او هومره ښه د لوبې څخه خوند اخیستلی شو. د وطن خوند خو وطن دی او هغې سره د هېڅ پرتله نشي کولی. خو داسې په نړیوالو سیریزونو کې هم د افغانستان لوبډلې سره یو ځای تبصره کوم نو هلته هم ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي او دلته هم چې اوس راغلی یم ډېره زیاته مزه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې له هم پړاو شپږیزه کرکټ سیالۍ په کابل لوبغالي کې شروع شوي دي. نن دوه لوبې وشوې چې نن زموږ اولنۍ لوبه د عامو لوبډلې سره جوړه کړه چې زموږ لوبډلې ښه لوبه وکړه او ماتې ورکړه. نو په ټول کې دغه لوبې ډېرې ګټورې لوبې دي ځکه چې زموږ هغه ملي لوبغاړي چې هغه په نړیوالو لیګونو کې لوبېږي ستوري دي. ډېر وخت کېږي چې شپږیزه لیګ کې لوبې نه دي کړې، هغوی ټول را روان دي. نو انشاءالله د وطنوالو تنده به ورباندې ماته شي. ټولو هېوادوالو نه غواړم چې راشي خپل ملي اتلان نږدې نه وګوري، خپله تنده پرې ماته کړي، هغوی تشویق کړي. نو انشاءالله ډېرې رنګینې سیالۍ به وي. امید لرم چې ښې سیالۍ وشي، ښه لوبغاړي پکې پیدا شي، افغانستان لوبډلې ته یا دې ځینې ښه لوبغاړي پیدا شي. شپږیزه خو ماشاءالله د نوي لوبغاړو د خاطره خپله دا یو ډېر غټ ټورنمنټ دی ځکه چې دلته په شپږیزه کې ته پرفارم کې ته به په دې نه مخکې راځې یا به د افغانستان اے ټیم ته راځي یا به د افغانستان نیشنل ټیم ته راځي. چې کوم نوي پلیران دلته پرفارم کوي ښه ځلیږي انشاءالله هغه به ډېر ژر مخکې راځي. خو دا یو خیر کوشش یې چې زه د شپږیز ته راځم ما ډېر غټ پریپریشن کړی ورته پریکټس مې ورته کړی او ډېر زیات ورته محنت مې کړی. انشاءالله هغه ده چې دې نتیجه ګورم او په سیالۍ کې کرکټ کې ګټه او بایلل راځي. خپل کوشش هم وکړه، خپل اټک هم وکړو چې انشاءالله دا لوبې تاسو مانه بس آخري اورونو کې لوبه لږه موږ نه خرابه شوه هغې هغه وه چې موږ وبایلل و انشاءالله. زه خو چې یم اصلي الولډر یم مثال بیټینګ الولډر یم. زه خپل په T20 کې مثال همیشه ما په شپږیزه کې لیدلی یم بالینګ کوم انشاءالله لوبډله ده او معمولي یو کمبوتیا پکې ده چې عظمت او فتحک راشي انشاءالله زموږ لوبډله ډېره ښه لوبډله ده چې زه خپل بیټینګ ته ګورم، اورډر ته ګورم او بالرونو ته ګورم. انشاءالله بیلنس لوبډله ده.